د سپېڅلي رب په نامه د واک ټلویزیون درلودونکو سلام وخت مو بخیر. پام راګرځوو د شپږ بجو مهمو ورسیو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د خوست او پکتیکا د اوسیدونکو له لوري د پاکستان پر حکومت د بندیزونو غوښتنه. په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو پر شتون د یوناما اندېښنه. د آمو سیند د نفتو د استخراج لپاره د اړتیا وړ ماشینرۍ را رسیدل. او له اسلامي امارت او پاکستان د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه. زه مرافان یم، اوس هم بشپړ خبرونه. د خوست او پکتیکا یو شمېر اوسیدونکو پرونی لاریون کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر پاکستاني حکومت سیاسي او اقتصادي بندیزونه ولګوي. لاریونوالو دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونې پالیسي پر مخ بیایي. هغوی د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستان وروستیو بمبارۍ چې له امله 50 کسان ووژل شول غندلې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي افغانستان تر لسیزو جګړو وروسته اوس هم له ځمکنیو ماینونو خورا اغیزمن هیواد دی. یوناما ټینګار کړی چې له جګړو پاتې شوي چاودېدونکي توکي هره ورځ د خلکو ژوند په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند چې ډیری قربانیان دي ګواښي او په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي افغانستان کې د زعفرانو له کروندګرو سره د تخمونو او دغه ګران بیه درملو په وده کې مرسته او ملاتړ کوي. دغه پروګرام زیاتوي د تخمونو د برابرولو ترڅنګ د زعفرانو د کښت او پروسس په برخه کې هم له بازګرانو سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO افغانستان څانګې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د روان 2024 ګیریز کال له پیله تر اوسه پورې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې 19,500 بزګرانو ته د حاصلاتو ښه تولید په موخه روزنیز پروګرامونه چمتو کړي دي. دغه سازمان زیاتوي یاد پروګرامونه بزګرانو ته د مهارتونو لوړولو او د تولید کچې زیاتېدو برخې ښې موقع وي ترڅو خپلې کرنیزې ځمکې په ښه توګه مدیریت کړي. د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په روان کال کې د شاوخوا 200 میلیونه افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې چې د ښوونځیو د ودانیو جوړول، د اوبو رسونې او د سولر سیسټم نصبول او یو شمېر نورې پروژې پکې شاملې وې پلي کړي دي. مسؤلین وایي یو شمېر نورې پروژې تر کار لاندې دي چې د دې ولایت په 5 ولسوالیو کې د 70 میلیونه افغانیو په لګښت د ښوونځیو د ودانیو جوړول هم شامل دي. د کابل ښاروالۍ پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د کابل په 10مه ناحیه کې د 3 فرعي سړکونو د کانکریټ کولو چارې پیل شوې دي. د معلومات له مخې دغه فرعي سړکونه په ټولیزه توګه 1160 متره اوږدوالی او له 12 څخه تر 14.5 مترو پورې سور لري. د کانکریټ چارې به د ژمي تدابیرو په نیولو سره ترسره شي. په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې دغه پروژې د کار د کیفیت او سرعت د تضمین په موخه به د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو د تنظیم ریاست انجینران فني او تخنیکي څارنې ترسره کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر د زابل د مرسیال والي سره د کتنې پر مهال ویلي چې په زابل کې به ډیر ژر 12 نوي مخابراتي سایټونه فعال شي. د سرپرست وزیر په خبره د سرپرست حکومت له راتګ سره په زابل کې 3 سایټونه فعال شوي دي. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د نویو سایټونو په فعالېدو سره به د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې تر ډیره بریده حل شي. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر د ترکیې واویه شرکت له یو مسؤل براق سره په هرات کې د 50 میګاواټه بادي برېښنا پروژې په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرو کې د بادي برېښنا د تولید پر امکاناتو، تخنیکي اړخونو او لګښتونو خبرې شوې دي. دواړو خواوو هوکړه کړې چې په راتلونکي کې به د پروژې پر نورو اړخونو هم دوه اړخیزې ناستې ترسره کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د آمو سیند د نفتو استخراج لپاره له چین څخه د اړتیا وړ ټوله ماشینري را رسیدلې ده. د دغه وزارت بیان همایون افغان وایي چې دمګړۍ په دغه سیمه کې د نفتي څاګانو د اکتشاف، له ځینو څاګانو د نفتو د استخراج بهیر دوام لري. د نوموړي په خبره افغانستان له دغه سیمې د استخراج شویو نفتو د پروسس وړتیا هم لري
او د نفتو استخراج کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او د کورداید او درې نورو موسسو ترمنځ د 9 میلیونه او 484 امریکایي ډالرو په لګښت د همکارۍ هوکړه لاسلیک شول. د کډوالو وزارت وایي د دې هوکړه لیکونو له مخې به یا د موسسې په کابل، بلخ، جوزجان، سرپل او کندوز ولایتونو کې 14610 راستنېدونکو کورنیو سره نغدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان له ماریا زخارپا له اسلامي امارت او پاکستان غوښتي چې د زغمه کار واخلي او هڅه وکړي چې شته اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي. هغې ټینګار کړی چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر فرضي کرښې وروستي کړکېچ د اندېښمن دی. د اسلامي امارت او پاکستاني پوله ساتونکو ترمنځ تېره ورځ شنبه په خوست او پکتیا ولایتونو کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه نښته رامنځته شوې وه. رویټرز د ایراني رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د دغه هیواد سویل ته په بندر لنګه ښار کې تېره ورځ شنبه د یو ځانمرګي برید له امله د پولیسو د استخباراتو یو قمندان وژل شوی او یو بل پولیس ټپي شوی دی. د قطر لومړي وزیر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني دوحه کې د حماس له پلاوي سره د غزې د اوربند په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه کتنه کې د غزې د اوربند د خبرو وروستي بدلونونه او د دغه خبرو د دوام تګلارې ارزول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي غزه کې اوربند له څه وخت راهیسې ځنډېدلی او د څه باندې 2 میلیونه وګړو ژوند، خواړو، اوبو او سرپناه ته د نه لاسرسي له امله په ټپه درېدلی دی. دغه سازمان ویلي د اړینو بشري مرستو رسولو لپاره د هڅو سره سره د جګړې اوسنی وضعیت، ناامنۍ او بندیزونو له امله د خلکو اړتیاوو ته رسیدنه ناشونې ده. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي نړۍ کې نږدې 400 میلیونه ماشومان په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي کور کې چې د ماشوم د خوندیتوب ځای دی باید د ویرې سرچینه نه اوسي. او وروستی خبر مو دا چې د سویلي کوریا د الوتکې لوېدو له امله په الوتکه کې سپاره 115 مسافر او 6 د عملې غړي ټول مړه شوي دي. دا په تیرو 3 لسیزو کې په سویلي کوریا کې د الوتکې غورځېدو خونړۍ پیښه ده. د راپور له مخې د الوتکه کې سپاره یو مسافر خپل یو خپلوان ته پیغام کړی و چې یوه مرغۍ د الوتکې په وزر کې بنده ده. له دغه پیښې وروسته د سویلي کوریا د ولسمشرۍ دفتر بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا د هیواد سیمې نړۍ مهمه او روسي خبرونه. تر بیا ښې چارې.